نو کله چې موږ دلته یو کنلسټیک دلته لرو یو بل دلته لرو، یعنی دا بولش کنلسټیک او دا بیرش کنلسټیک. بیرش کنلسټیک دلته مارکیټ لومړی کې د بایر په لاس کې وو، هغه ونه توانېدل چې بایر ونه توانېدل چې بیرته بل کنلسټیک را جوړ کړي او چې وکړي د بازار پورته طرف ته شي. نو بالاخره دلته بل کنلسټیک را جوړ شو چې هغه د بیرش کنلسټیک دی، چې مارکیټ یې له بولش ټرند نه د بولش په حالت نه چې بیرش حالت ته راوستنه تر څو دلته غټ امپلسیو کنلسټیک دلته جوړ شو. نو یعنی دا غټ کنلسټیک چې کله جوړ شو، نو دا په دې معنی چې مارکیټ په سیلینګ حالت کې ډېر قوي شکل کې راغلی دی، ځکه چې دلته غټ کنلسټیک او کله چې دلته پیریدونکي ول یا هم بایر سو، نو بایر څه چې وې پوښل او دوی په خپل لاس کې کنټرول کې واخیستل، نو بالاخره دا او دی ونه توانېدل چې مارکیټ یې واخلي پلاس کې، خو سیلرز راغلل، نو سیلر پلاس کې اوس دا مارکیټ دی. نو چې کړی دی نو بایر چې دلته دی په دغه بایر دغه کنلسټیک د بایر چې کړی دا پوښلی د چا پوښلی هم دغه کنلسټیک چې کوم یو د سیلینګ په حالت کې دی او ډاون ټرینګ حالت کې دی، نو په دغه شکل ته چې کله چې تاسې کنلسټیکونه ګورئ چې یو دانه وړوکی وي صحیح دی او بل ورسره غټ داسې چسپ ورسره ولاړ وي صحیح دی، چې هغه په دغه صورت کې چې دواړه سره نږدېوالی ولري صحیح دی. نو دلته دې ته څه وایي انګلفینګ پیټرن. انګلفینګ بیا په دې کې بیرش هم دي او بولش دي. بیرش چې کله چې مارکیټ پورته طرف ته روان وي او بولش کله چې مارکیټ پورته طرف وي او بیرش مارکیټ کله چې ښکته طرف ته روان وي. کله چې تاسې پوه شوي یاست، که بیا هم پوه شوي نه یاست نو را سره په کمنټ کې شریک کېږو. ښه ګوره انګلفینګ چې وایي چې نمونې ده چې دا دی د کنلسټیک لومړی کوچنی وي او دوهمه چې وي غټه وي یا یو خوري، په دې معنی ده چې دا ډېره قوي او څو نمونې څخه ده چې د ځواک ناڅاپي بدلون ښیي، او دا یو کوچنی او بل چې دی چې یو لوی او بل کوچنی وي چې په دې معنی چې هغه پروټیکټوي یا یې کاور کوي او یا یې خوري، یعنې په دغه څنګه چې په دغه صورت کې دا په دې معنی ده چې کوچنی په کنلسټیک کې وپوښوه او بل طرف ته چې کله دا غټ کنلسټیک را پیدا شو، نو په دې معنی چې مارکیټ د هغوی پلاس کې ده او مارکیټ کېدای شي چې شي مخ ته لاړ شي او بالاخره مارکیټ یا بیرش ته لاړ شي او اکسټینډ شي مارکیټ نور هم مخ ته لاړ شي او یا مثلا کېدای شي نور هم پورته لاړ شي یا ښکته لاړ شي. نو دلته بیا د مارکیټ په حالت په کتو سره یا بیرش کنلسټیک را جوړ شي او یا بولش کنلسټیک را جوړ شي صحیح دی. بولش انګلفینګ پیټرن یا هم بیرش انګلفینګ پیټرن به جوړ شي. نو څنګه معلومیږي؟ نو مثبت دا کله چې دا بولش وي، نو په دغه صورت کې لومړی ورځ د کوچنی کنلسټیک سور وي او دوهمه ورځ چې وي د لویه شنه رامنځته کېږي، شنه کنلسټیک رامنځته کېږي چې بالاخره دا په دې معنی ده چې مارکیټ پورته ځي. نو دلته کوچنی یا هغه سور چې کوم یو دی، یعنې سور کوچنی کنلسټیک چې کېږي پوښي، نو چا لپاره پوښل کېږي؟ معلومداره ده چې د کنلسټیک لپاره چې مارکیټ په بولش په حالت کې وي. نو بازار په دې معنی چې مصابي ډول دلته چې بازار په قوي حالت کې دی او بازار د معلومیږي چې بازار چې نور به هم پورته راشي کله چې دا بولش په حالت کې او کله چې بیرش په حالت کې وي. نو په دې معنی ده چې بازار د ښکته ټرینډ طرف ته دی او بازار کېدای شي نور هم ښکته لاړ شي او بالاخره د سیلرانو مارکیټ په خپل لاس کې ونیسي. نو مثال په ډول دلته ما ورکړی چې دلته مثلا لومړی ورځ په 9.95 باندې کلوز کېږي او 100 روپۍ باندې کېږي صحیح دی. دویمه ورځ په 1.05 باندې چې کېږي کلوز کېږي، کله چې 1.05 باندې کلوز کېږي او په 190 باندې چې کېږي اوپن کېږي. دا د کوچنی د ډاون ټرینډ په حالت یا د سیلرز په د سیلینګ په حالت کې رامنځته کېږي. نو په دې معنی ده چې په دغه صورت کې کله چې معمولا کوچنی کنلسټیک رامنځته شي بیا غټ کنلسټیک رامنځته شي، نو دلته قوي مثبت بدلون ښیي په دغه مارکیټ کې، که هغه که ډاون ټرینډ باندې او که یا په اپ ټرینډ باندې وي صحیح دی، یعنې په ښکته حالت کې روان وي او یا هم پورته طرف ته روان وي صحیح دی. نو ځو مخکې بل کنلسټیک ته ګورو چې بل کنلسټیک څه شی وایي صحیح دی. بل راځو دلته شوټینګ سټار دا یو تر ټولو مهمه کنلسټیک دی چې دلته د همر برعکس دلته رامنځته کېږي صحیح دی. کله چې همر څخه برعکس دلته راشي دا د یو کوچنی جسم دی او په لاندې برخه کې صحیح دی پورته یې چېږي یا اوږد ویکټ رامنځته شي. هغه سره ښه وي لکه مثال په ډول مخکې چې ما تاسو ته همر وښودلی صحیح دی. همر داسې و صحیح دی او دی سره هم دی
شوټینګ سٹار داسې ده، یعنې د دې اپوزیټ طرف ته، نو دا پورته طرف ته د دې کندل سټیک هغه ویټ پورته طرف ته روانېږي. نو د دې د همر چې دی دا د همر یو دغه دی اپوزیټ ډایرکشن باندې دی. د همر ښکته راځي، د دې لاندې طرف ته راځي. دا د شوټینګ سٹار دې ته وایي موږ شوټینګ سٹار چې دی اوږد پورته دغه هغه لري، څه ورته وایي سیوری لري. نو لاندې چې دی دا لاندې ښکته جسم لري. نو دا یو کنسټر دی چې دا په دې معنا ده چې مارکیټ کېدای شي پورته طرف ته څه شي ولاړ شي. نو ټرند پورته وي. نو دلته په دغه حالت کې څه شوي دي، نو دا څه موږ ته درس راکوي. کله چې ته کنډلسټیک داسې ګورې، کله چې کنډلسټیک ته داسې ګورې، صحیح دی دا کنډلسټیک دی، داسې ته حالت کې ته کنډلسټیک ګورې، دا څه موږ ته راځي. دا په دې معنا دی چې د دلته په یو دقیقه کې وي، که مثلا په 15 دقیقو کې، که یو ساعت په ټایم فریم، په هر ټایم فریم کې وي چې په هماغه ټایم فریم په اساس باندې نو دلته پیرودونکي یا هم بایرز قیمت چې دی پورته وړی، دلته دې ځای پورې راوستی، صحیح دی بایرز. نو بیرته بایر چې شوي مغلوب شوي دي، نو سیلران راغلي دي، صحیح دی سیلران بیرته دا یې ښکته راوړی تر دې ځای پورې چې شوی دغلته مارکیټ بیرته چې کړی دلته کلوز کړی دی بیرته. نو په دې صورت کې دلته غټ او قوي رجکشن دلته راغلی دی، صحیح دی. چا لخوا رجکټ شوی دی؟ دا دی دغلته د سیلرانو لخوا. مخکې چې دی چې دغلته چې رجکشن اخلي چې ما تاسو چې دا همر دی، صحیح دی همر کې دغلته د بایرانو لخوا غټ رجکشن دلته رامنځته. نو په دې صورت کې دغلته د سیلرانو لخوا دلته غټ رجکشن رامنځته کېږي چې نه پرېږدي چې بایرز دغه کنټرول په لاس کې واخلي او قوي دلته امپلسیو موف رامنځته شي او مارکیټ پورته طرف ته ویشي. نو دلته سیلران نیسي او بیرته مارکیټ په ډېر ښکته پر ضعیف حالت کې مغلوب کېږي سیلران څخه، ولې بایرز په ډېر کم تعداد سره دلته راځي او بیرته مارکیټ یې په لاس کې نیسي او مارکیټ ډېر دلته په دغه حالت کې مارکیټ د قوت نقطه ډېر زیات نه وي، خو بیا هم دلته دا په دې معنی چې بایرز په خپل لاس کې نیولی دی او د سیلرانو راغلي او مارکیټ یې بیرته څه رجې کړی دی. نو قیمت چې قیمت پورته طرف ته تللی دی مقصد. نو دا یې هایس برخه ده چې تر ټولو لوړه برخه، یعنې قیمت تر ټولو غټ او پورته طرف ته چې هایس لیول دی او دا قیمت تر ټولو ښکته طرف ته چې لویس لیول دی، صحیح دی. نو دا دلته رامنځته. نو دلته په دغه صورت کې چې کله دغسې یو دغه وګورئ، څه ورته وایي یو کنډلسټیک ګورئ، دا په دې معنی چې مارکیټ چې دی پورته روان دی پورته طرف ته. نو په دې صورت کې تاسې با احتیاط اوسئ، دا نه ده چې مثلا دغسې کنډلسټیک وګورئ زر تاسې انټري وکړي، نه تاسې به پاتې شئ، حوصله به وکړئ چې دلته به چې وکړئ تاسې به وګورئ چې د کنفرمیشن کنډل یا تاییدي کنډل رامنځته شي. د هغې نه بعد د مارکیټ په ویو او د سټرکچر په کتو سره دلته تاسې کولی شئ انټري وکړئ، صحیح دی. نو زه اوس مثال په ډول دلته مثال دلته تر 120 ته ځي مارکیټ، صحیح دی، اور ته ځي 120 پورې او بیا 101 پورې چېرته بیرته چې کې تړل کېږي 101 کې. نو لوړه کچه په شدت ردوي، نو 100 ته رسېږي خو بیرته چې رد کېږي، بیرته دغه 100 نه ښکته راځي تر څو پورې 101 پورې راځي، دغه راځي دلته چې کلوز کېږي. نو په 120 ته یې پرېنښودی شي دغلته کلوز شي. نو مثال په ډول دلته بیا چې 100 څخه اوپن په 100 کې اوپن شو او پلورونکی چې 100 کچه پورې وساتله او بیرته چېرته بیرته راغی. نو بازار د قیمت پورته کړی وي، نو خو بیا هم پلورونکی ډېر په سخت ردول کېږي یا هم بایرز بیرته د سیلرانو لخوا چې کېږي بیرته ټکول کېږي، بیرته ښکته راځي په خپل نهایي کم حالت ته راځي، ښایي چې قیمت نور ښکته شي. په دغه صورت کې کله چې سیلران قوي شي، ځکه چې دغلته قوت د سیلرانو ډېر زیات لیدل کېږي، صحیح دی. نو ځو دلته مخکې نورم، نو موږ لرو مارنینګ سټار او ایونینګ سټار. د لپاره دلته موږ 3 دانې چې لرو کنډلسټیکونه لرو، یو دا دی صحیح دی، 3 کنډلسټیکونه موږ لرو، خو بیا هم د دې لپاره چې بیا دلته بل کنډلسټیک لرو، دلته بل کنډلسټیک لرو، یعنې دلته 3 دانې موږ کنډلسټیکونه لرو په دغه صورت کې ایونینګ سټار کې، او یا هم دغسې مثلا 2 سټینګ کنډلسټیک لرو، یو دانه منځ کې لرو دغسې، صحیح دی.
او یو دغلته بولش ایوننګ سټارټ یا بیرش ایوننګ هغه مورننګ